مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء رضي الله تعالى عنها وايي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولا خو دغه تخولاري ابو سفيان نو معلومه او صلى الله عليه وآله وسلم ثابتونکې او قائمونکې چې پیرانانو څخه یو نفر د مکه مکرمه د دماغ څخه د جنگ خبرې په کلی ډول سره وویل. خلق دغه اواز اوري یو فاصله څخه د ابو سفیان و مختتیریږي او د په تعجب سره ورته حیرت کې پاتې دي. نو اسماء رضی الله تعالی عنها کوم وخت چې موږ دغه بیتونه واورېده په والله ستاسو وراره پاچهي نن ورځ الله علیه و آله د مدینه منورې مگر عباس رضی الله تعالی عنه دغه پخوانی غفلت څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې و طرف ته رهیو. دا نبوت دی. ابو بريده دا چې ویني دا پاچهي نه ده، دا نبوت دی. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او ابو مال او دولت رضي الله تعالى عنه ټول په هغه ورځ او د قریش هغه اعلان چې تاسو په مکه مکرمه کې پر عرض کوم وخت چې د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره مخامخ وسلام او خبرې اوزارونه او عذابونه تعاملول د خپل قوم د اویا نفر سره مسلمان او تاسو بالاخره او د خپل وطن څخه هجرت ته مجبور دي پر سر د ټول په دې سبب او دا اعلان وکاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی هغه چې تاسو و ایمان بالله په عدل او انصاف کې تاسو په پاچاهي بدل کې. نو ځکه وویل دا پاچاهي نه بلکې دا نبوت. دا تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم معلوم دی. علیه الصلاة والسلام لقب من ورځ د ارهابي نوم پر اشتعال العیاذ بالله. دا د عباس رضی الله تعالی عنه جمله اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی. د عباس رضی الله تعالی عنه ترجمه جاری کړه د پاره د دې چې دغه جمله د قیامت پر ورځ ارهابي نو هغه کسانو د پاره جواب ورکړي صلی الله علیه وسلم چې د نبوت دعوت د دې لپاره چې پاچهي او زعامت لاس ته راوړي یا قومیت او عصبیت منورې کې رسول الله صلی الله علیه و آله تعالی عنه زبیر رضی الله تعالی عنه جمله ورکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول حیات لپاره او زبیر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د علیه الصلاه والسلام د عمر او ژوند ټول لحظه او ساعتونه الله صلی الله علیه و آله وسلم او دوره په مکه مکرمه کې د خلق دستور چې علیه الصلاه والسلام مدینه منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت راکړي مگر څنګه نه د خپل ځان صلی الله علیه و آله وسلم درې ورځې په غار ثور کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکیمانه تدبیر نه پوهېده چې خپل اصحاب امر کړه او بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو مختلفو لارو څخه ور داخل بلکې پر بل د یوې لارې څخه معلومه او اوږده لار دا کار د دې لپاره وو چې د مکې مکرمه و خلکو د جنګ کولو موقع ورسیږي.
نو د مدینې منورې مسلمانانو اراده هم وکړي نو مجبور دي چې خپل قواوې د مکې مکرمې او ټول مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریش د مقاومت اسباب ضعیفه کیږي او د جنگ امکانات صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې لپاره وکړي ونور خلق مشترک ممکن رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ د مسلمانانو په زړه کې ونه دایلري نو دغه مسلمانانو ته امر وکړ نو معنا پرته و ترڅو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به جنگ نه کوي او دا اعلان هم سره وکړي او رسول هر هغه څوک چې علاوه پر دغه د مدینې منورې حاکم او امیر هم دي هغه په امان دغه ټول مسلمانان د صلی الله علیه وسلم د سلامتیا او امان د فار نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل د بیعت راوتلو دغه احکام او عبارت راځي روحي تاثیر وکړي په ټول هر مسؤلیتو حتی يهود به هم مسلمان ته ترقی ورکوي ټول مدینه منورې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ نو ځکه پر یو مسلمان پاچا او رئیس دا لازم ده چې د شذ څخه هم داسې عهد واخلي چې د مکې مکرمې اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل په انتظار باندې واخلي تر ماپښینه د مکې مکرمې ولارې د نور څخه اخیستل کیږي د نر او ښځې په مابین کې فرق او تمیز نشته بیرته بخپلو کورو دغه ځای څخه دا معلومه دوشنبه په ورځ پر نران چې د بیعت دغه قسم پر هر مسلمان ښځې دا لازمه ده چې د خپل دین احکام زده کړي او دغه کال ټول هغه ممکن او مشروعي او لارې د دې لپاره عملي کړي چې د علومو په اساس سره د میاشتې درویش تاریخ وو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د دشمنانو په کمین او حیلو ځان معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوم لارو څخه غواړي چې پر موږ غالب او کامیاب شي خو اوله محرم په واسطه چې د هجري کال شروع بل کېږي دا د کال د شروع په سبب ده او هغه بیعت د منځلو په غاړه کې دی د کال اوله ورځ ډول سره مګر هجرت او دا واضحه او ښکاره خبره ده کومه شته چې د خپل دین په حقیقت نوې خبره او بیا مدینه منوره د دشمنانو په چم او حیله نوې په رسیدل دا څنګه کولای شي چې دغه عهد او بیعت حقوق ادا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شذ سره مدینه منوره ته ورسېده د شذ سره بیعت فقط د خبرو په خبرو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار چې نور بیعت دا څنګه چې پر دوی ماپښین دا پر دې دلالت کوي چې د یو نر د پاره صلی الله علیه وسلم نه جوړوا نو دوی بیرته د کورو مسأله د مسلمانانو د علماو اختلاف هم د انتظار په ځای کې بلکې ټول دا کار ناروا یو يهودي څخه به له هغه ضرورت په وخت کې لکه د ډاکټر معاینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتک په انتظار کې نور دا چې د شذ سره مصافحه یا پلاس ستړیا مسیږي ډېره مسافه ده ضرورت نو دا يهودي چې یوازې پاتې او لول شرعي هغه احکام رسول الله صلی الله علیه وسلم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم يهودي ځان نسوي ټینګولای او په لوړ اواز نه لري یا بني قیل د بیعت یعنی د قیل دلالت کوي چې د ضرورت په وخت کې د شذ د आवाज اوریدل مباح نکو يعني د شذ आवाज نه اورات او خو د حنفي مذهب بلکې ځینې علما وایي چې د شذ आवाज يهودي نه لري یا بني قیل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت څخه څنګه او په کومه طریقه سره احکام حکمتونه او عبرتونه راایستل کېدلای چې د فرد او ټولنې د الله علیه وسلم در رسیدو خبر ډېر ژر نشه او وباشد هغه مسلمانان چې ورته رسیدلي وو په تلوار یا اسلحه راوښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اکبر درېیمه مرحله درته بیان سي د تکبیر ناره په بني عمرو بن رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مسلمانانو مرحلو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مرحله کې خوشالي تکبیرونه شروع جهاد څخه او په تلوار د تکالیف الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو تشویشات او اضطرابات څخه انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راګرځېدلي دي په شوق او محبت سره په رسول کلو کې د مکه مکرمه فتح کول
د دعوت هغه ډېره لویه نتیجه وه چې د مسلمانانو لاس ته ورغله. د وحي په نور کې دغه فتح سره د الله عز وجل دا تغییر نازل سو چې د جزیرة العرب هوا په بدله سوه. آیات کې فرمایي دغه فتح فإن د تیر سوي وه الله او د هو راتلونکي مولاه وخت په مابین کې وجبريل یو فاصل و. وصالح المؤمنين د عربو په نظر قریش د دین ساتونکي او انصار وه. يعني نور بشرط عرب هم په دغه کار کې د دوی تابع دغه وه. نبي کومک کوونکی نو د او قریشو مددگار دی. تسلیمېده او په جزیرة العرب کې د او صالح بتپرستۍ د مؤمنان دین کومک ختمېده کوونکی وه. دي او اوس رسل نو دغه درېیمه مرحله ممکن ممكن ودوو صفحو ته عروة وویشل ابن زبير رضي چې الله یوه تعالى صفحه د عنه وايي جهاد او کوم وخت جنګونه چې مسلمانان او دوهمه رسول الله صفحه صلى د الله عربي عليه وآله قبیلو وسلم سره و اسلام ته یو ځای د شوه. داخلېدو نو رسول الله صلى الله عليه او وآله وسلم مسلمانېدو ته دوی رهي کړه تر څو چې او په دغه بني دوه عمرو صفحې ابن عوف سره کې مشترکې دي. واړول یوه د بلې په مابین کې ربيع پېښه ده. الاول په په میاشت خپل کې د مابین کې دوشنبې ورځ ترتیب وه. د تقدیم یا مدینې تاخیر نه منورې درلود ډیرو مسلمانانو چې زه یې پر رسول هغه الله ترتیب صلی درته الله بیان علیه کړم. وآله وسلم د مګر مخه ما تر دې دا نه مناسبه ولیدل. ولیده او چې فرنګ هره یې صفحه نه پېژني. په ترتیب سره او جلا جلا دوه بیان شي. نفره دي نور خو څرنګه چې د جنګونو او غزاو صفحه زموږ د تمخیلي بحث سره مشابهت لري، نو مې دا بهتره وبلل چې اول د جنګو او غزاو صفحه درته بیان رضي الله تعالى عنه تر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم په عمر 2 کاله کشف. ورونو نو فرق یې نه تاسې ولیده چې مکه مکرمه په یوه سریع او داسې چابکه حمله سره فتحه شوه چې ټول عرب یې په حیرت او دهشت کې واچول. او پر رسول د الله شاوخوا صلى الله همسایه عليه قبیلو ته وسلم دغه خبر ناببره او ناګهاني ورغله چې دا هیڅ چاته رسول دا ممکنه نه وه صلی چې الله د علیه دغه کار وسلم مخ ونیسي. او دغه بل ملګری نو ځکه د شاوخوا قبیلو د تسلیمېدو څخه منع ونه د مدینې کړه منورې ټول او هغه خلک هم د تسلیم رسول شوي. الله صلی الله علیه وسلم د شریرو استقبال او متکبرو قبیلو دا چې د داسې د هغو خوشحالۍ ورځ وه قبیلو چې په د مدینې مقدمه کې منورې په د ټول تاریخ حوازن کې داسې او خوشحاله ثقيف ورځ په قبیلې مدینه وې. منوره نه ورغلې. نو و دغه قبیلو ته د نورو قبیلو رسول خلک الله صلی الله چې د علیه نصر، وسلم راټول دي. جشم، او هر یو سعد وایي ابن چې بکر ما سره دې او بلاس. هلال خلق وه مگر هم رسول راټول الله شوه. صلی الله علیه و آله وسلم دغه قبیلې چې خودخواه د او کلثوم متکبرې ابن قبیلې الحزم وې. په کور کې دا یې نه قبلول چې د مسلمانانو دغه نصرت او کامیابۍ ته سر ښکته کړي. ورځې تېرې کړې. نو د ټولو قبیلو مشران د مالک ابن عوف په ځای کې د مشورې دپاره او په دغه ورځ کې یې د قبا چې په نتیجه کې یې د مسلمانانو سره د جنګ کولو اتفاق په اسلام کې جوړ شوی دی. په دغه وخت کې حوازن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې تقریبا شل زره جنگي نفر یې سره راټول او دا کار په اسلام کې د مسجد او ځانونه یې د مکې مکرمې د حملې دپاره مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان په مکه مکرمه کې دي. او مشورو مرکز دغه قبیلو دا اراده وکړه چې پر مکه مکرمه حمله وکړي د مسلح کولو او جوړولو مرکز او تصرف لاندې یې راوړي. د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز بنو بکر او ثقیف د غریبانو او د کور مسلمانانو مګر هلته د حوازن ځینې قبیلې وې د مسلمانانو لپاره عام او رئیسي مرکز دی چې د هغې جملې څخه د هغه د جوړولو څخه چاره نه وه. او دغه قبیلې د حوازن څخه وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې موضوع کې ګډون نه در سره کوو. اوس نو د قبیلو مشران سره او په هغه کې موږ باید په دې جنګ کې یو رئیس او پاچا ولرو په یو سلو چې د دغه حملې مشرتوب د هغه پر غاړه په باره کې فرمایي نو یو نوی ځوان د دغه مشرتابه لپاره خوښ او انتخاب اول یوم چې د شریفې او لوړې کورنۍ څخه و او نوم یې مالک ابن عوف. ویل کېږي چې په دغه وخت کې د مالک ابن عوف عمر 24 کاله یعنی خامخا سره د دې چې عمر یې کم و، مګر څرنګه چې نسب د اول ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ د حوازن د ټولو قواوو مشر وټاکه. او لائق د دې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په دغه مسجد د حوازن د قبیلو حالات ورسېدل چې د جنګ دپاره ځانونه جوړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د معلوماتو دپاره نفر ولېږل چې د هغو نفرو څخه یوه نفر چې ابو حدر الاسلمي رضی الله تعالی عنه نومېدی وکولای سوای چې طائف ته ولاړ او هلته د حوازن او ثقیف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوره معلومات راټول کړل او بلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. چهارشنبه او پنجشنبه حالات یې ورته وویل
چې دوی ځانونه د مکې مکرمې د حملې دپاره آماده کړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د مکې مکرمې څخه د هستوګنې کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د مکې مکرمې په داخل کې جنگ نور سره کاوه. هغه ډېر لوی او مهم سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه نوي مسلمانان سوي د اسلام فقط څو ورځې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جنگ پیښ شي حال ولې دا امکان لري چې اهل مکه هم غدر او خیانت رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله مسلمانانو امر ډیر سخت او مشکل حال کې سپور سو چې ابو بکر یو لشکر بدل باندې سره جنگ شروع شي او بل مخالف لشکر د نن په مکه مکرمه کې ورته پیدا کی د جمعې د نتیجه و مسلمانانو ته ډیره سخته د مدینه منورې خلقو تر دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نغوښته چې د مکې مکرمې په داخل څخه جنگ وکړي. هغه اسعد نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې لشکر دې د حوازن د مقابلې لپاره د مکې مکرمې د باندې وروړي. هلته د حوازن اول منځته د هغه مسلمان جاسوس تر رهي کېدلو وروسته فورا د مکې علماء وايي چې د جمعې د المانزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معلومات نه و مګر د حوازن لشکر را رهي سوی دی. فرضاً په دغه اول جمعې مسلمانانو دا فکر او خیال چې د حوازن لشکر د اوسه په طائف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده داوه چې پر طائف حمله وکړي. داس یو بل صحیح حدیث هم د مسلمانانو د لشکر حرکت هم د طائف طرف د جمعې په هغه اول منځ کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه کوم وخت چې مالک ابن عوف او نور قبایلی مشران د مسلمانانو سره پر جنگ کولو اتفاق وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قباء څخه د مدینه منوره پر طرف رهیدي او د سالم ابن عوف د کورو ته ورسېد. خپل اولادونه او خپل حیوانات نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د جې د معید المنزل په امر وکړي ولی که شکست او ماته هم دیار کې د سالم ابن عوف اولادو او خپل شو په سبب دغه منځ کې شلو نفرو دغه شیان پر میدان نه منځ خطبه لشتر لږه د خپل شو الله علیه وسلم او مالو د خطبه هغه اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مالو په اسلام وایي يعني په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله خطبه د حوازن په منطقه کې چې په دیار کې د بني سالم او بلعار شیله چې د حنین و شیله ته نږدې ده مدینه منوره په مابین په خپل د حنین شیله نه تر منځو ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کبیر سره یو بل شیله ده چې د مکه مکرمه څخه تقریبا اتلس مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم د حوازن او طائف خوشکړي دغه د اوصاف شریعت راوړنه مالک ابن عوف دا خبر رسیدلی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د لشکره سره دغه مکه مکرمه څخه راوتلی صلی الله علیه وسلم ابن عوف دغه شیله د جنگ د پاره د مدینه منوره کورونه او شیبه ودرولې خوشالي په خندا ویل دا ځای د جنگ لپاره مناسب ځای دی او د انصارو انجیل او هلکانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه لوی جنگي پهلوان او شجاع طلع البدر علينا من نامدار پهلوانانو څخه وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دريد ايها المبعوث فينا د جاهلیت بالامر کې د جنگ په میدان کې ډېر مشهور نوم المدینه مرحبا یا خیر داع او سپنجری دي. ویل کېږي چې د حنین په ورځ عمر یو سل او شپېته کاله نو زور ضعیفه او په سترګو ړوند یو سل او شپېته کاله ډېر عمر دی بدن یې مات او بې طاقته و څرنګه چې پر اوښ یې ځان نسوای تکیه کولی نو دی به په کجاوه کې سپراوه لکه د ښځو کجاوه خو د ښځو سره به نه کړي په کجاوه کې به وو او د نورو سره به رهي وو د جنګ په کارو کې به د ده څخه مشوره اخیسته هر کار یې د ده په مشوره او مصلحت سره کاوه ځکه پهلوان او د جنګ په کارو پوه اوس چې لښکر واړوه درید ویل په کومه شیله کې یاست خلقو ویل د اوطاس په شیله کې یو ده ویل هو د آسانو د ځغلولو دپاره ښه ځای دی نه ډېرې لوړې لري
چې څوک نسی ورختلای او نه اوار دشتي ښځې او کوچنیان حیوانات او مالونه چې د لښکر تر شا وه هغه هم راورسېده. درید د ښځو او کوچنیانو پسو او اوښانو اوازونه واورېده. په تعجب کې شو، ویل دا څه شي دي چې زه اورم؟ د اوښانو رمباړې، د خرو هرهارې، د کوچنیانو ژړاوې، د پسو نارې. خلقو ویل دا د مالک ابن عوف امر دی چې ټول مالونه، اولادونه او ښځې مو در سره راولي. درید ویل مالک ابن عوف راولي. څرنګه چې د درید د امر څخه چا مخالفت نه کاوه نو مالک ابن عوف ورته راغی. درید ورته وویل د پسو، اوښانو او کوچنیانو اوازونه اورم، دا څه قصه ده؟ مالک ویل دا د دې دپاره دي چې ما غوښته چې د هر سړي تر شا د ده مال او اولاد وي او د هغو څخه د دفاع دپاره جنګ وکړي او ونه تښتي. درید ویل والله اوس هم د پسو یو چوپان یې، په جنګ نه پوهېږي. آیا مات سوی لښکر په یو شي راګرځي؟ که انسان مات شو او پر خپل مرګ وبېرېدی والله هېڅ شی یې نسي راګرځولی. درید نور هم وویل که کامیابي ستا وه بل شی فایده نه در رسوي بې له سړی او د هغه توره او نیزه، او که کامیابي د هغه بل طرف وه نو خپل مال او اولاد دې هم د لاسه ورکړه. یا مالک ته په دې سره نسې کامیابه کېدلی چې د حوازن هګۍ دې د اسانو مخ ته کېښول. دوی و خپل وطن او خپلو قبیلو ته ولېږه او بیا دې پهلوانان د جنګ دپاره د اسانو پر شا سپاره کړه. که کامیابي ستاسې وه اهل او اولادونه به مو درپسې راسي، او که دښمن کامیابه سو مال او اولادونه به دې ساتلي وي. خلقو غوښته چې د درید د نظریې اطاعت وکړي، اهل او اولادونه بیرته ولېږي. د لښکر ټول مشران د درید د رایې اطاعت کوي. مالک ابن عوف د لښکر عمومي قومندان وبېرېد چې د ده امریت لاړې او خلق د درید اطاعت کوي نو یې وویل والله دا کار به ونسي. ته ضعیفه سوې او عقل دې هم در سره ضعیفه سو. دلته یې یو بل عاطفي حرکت هم وکړ. توره یې واخیسته او د لښکر مشرانو ته یې ورغږ کړه. هغه چې راټول سوه ده د تورې لاس یې پر ځمکه کښېښاوه او د تورې تېره سر یې پر خپل ځګر کښېښاوه. د رکوع پر قسم ودرېدی او پر توره یې تکیه وکړه او ویې ویل والله یا به حوازن زما اطاعت کوي یا به دغه توره زما تر ملا وځي. مالک ابن عوف نه غواړي چې په دغه جنګ کې د درید نوم یاد سي یا یې د نظر متابعت وسي. نو ویل یا به زما امر مني یا د درید. د لښکر مشران سره یو ځای دي. دا هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و سلم په استقبال کې ویل او ټول مسلمانان ډېر خوشاله وو. نو سره وپاشل رسول الله صلی الله علیه و سلم د مالک ابن عوف منورې ته داخل شو. په عمر پر هر کلي چې راسي د درید تر د ملګرتیا کلي مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و سلم خوښه ونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د دوی سره پاتې سي. مالونه او حیوانات او ویل به یا رسول الله اراده داسې وه چې دغه انسانان او حیوانان د مسلمانانو په نصیب سي. او موږ د ساتو درید ابن سمه وویل دا یعنی داسې نفر ورځ او کار دی چې نه ځینې یعنی اسلحه لرو او نه پکښې او حاضر منعسته یعنی زه خو حاضر یم مګر نظر مې بل شی لرو. نو لکه نه چې یم حاضر. انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وه، ویل دا هر یو دا تمنا او ارزو درلوده وطن چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه ځای د جنګ لپاره ښه او مناسب ځای دی. نو د انصارو مالک ابن عوف ته کور چې براغلی په اوله خبره کې د زما اطاعت ونه کړ. په دوهمه خبره کې مې امر یا رسول الله هغه دا چې د مسلمانانو د لښکر په لار کې کمینونه ورته مګر رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویل او مناسب ځای دی. دا په خپله د مقصد ځای دی. مالک ابن عوف هم دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړی شوی ده د هجرت چې هغه ځای ته ولاړ شي. د شوال چې زما د هستوګنې دپاره چې د شنبې ورځ وه د الله رسول الله صلی الله علیه و سلم
د مکې مکرمې څخه د طائف پر طرف بیا چې په بل کلي راغلی بیا به خلکو اوښه ونیول او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدي دا امر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او واقعا یې هم اوښه خپل اختیار ته پرېښوه نفر مسلمانان مجبور کول او نه راګرځول چې 10,000 نفر یې هغه لښکر چې د مکې مکرمې د فتح لپاره خلکو په غوښتنه چې اوښه ونیسي مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل پرېږدي اوښه رهیوه تر څو چې دغه اوسني مسجد نبوي ودای ته ورسېده د مکې مکرمې په نبرو کې ځینې مسلمانان او ځینې تر اوسه یتیمان خپل شرک او هلته اوښه په مګر د راوتلو سبب یې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حوازن او اهل مکې په مابین کې وه د جاهلیت د وختو څخه دا دښمني موجوده شاته یې وکتل بیرته راوګرځېد یو د هغه جملې څخه چې مشرک او جنګ ته راووتی صفوان ابن مبارک او مشرف الله صلی الله علیه وسلم څلور میاشتې امان وکړي مبارک کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر راووت دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې په لښکر کې د ډیرو نفرو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل او دا د الله عز وجل توفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا غشوه چې د خپل ماماګانو سره واړوي او په دغه ورځ د علیه الصلاة والسلام په نزول دوی مکرم ویل یا صفوان خلق پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راټول دي او خبرې ورسره کوي هر یو وایي چې موږ سره راځه خو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم سامان یې د اوښ څخه واخیست او خپل کور ته یې درکوو او دا ضمانت هم درکوو صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې سامان چیرې درکوم یې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هغه ما خپل کور ته یووړ چې په عربي کې الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صفوان ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته یعنی سړی خپل سامان او د سلو نفرو د پاره نور رسول الله صلی الله علیه وسلم د استوګنې شرف نو د خبرې تراغلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مشرک څخه کومک اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته مشرک یا کافر څخه کومک وغوښته هغه علما چې د مشرک او کافر صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې د ځکه د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوه ایتمان او کار دی او ولي او متصرف یې څوک دی کومک اخیستل ایتمان ولي راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د یو مشرک فرد څخه وو نه د یو کافر دولت یا رسول الله یا د یو کافر د قیمت استا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د کیسې تر بیانولو وروسته مفصل د بیان کوم ځکه یې ځینې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفوان څخه اصلحه فعالیت واخیسته نه په زور بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ عظمت او رحمت را معلومیږي ځکه مسلمانانو مکه مکرمه فتح اوسنۍ مسجد چې د اهل مکه ټول مال او دولت په زور کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی مسجد رحمت او شفقت وو چې ټول مالونه ورته بیت الله الحرام هم نزنی واخ ځکه پر مخ او کوم مبارک ترين مشرف ترين بیا هم د اصلحې د خاوند په اجازه ځنی واخ او دغه ځکه چې دغه مسجد د عظمت د الله جل جلاله خوښه رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپل اختیار ته پریښول او په خپل اختیار او الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای نو د اهل مکه څخه په قرض او پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو صرف او سبب هم دغه دی چې دغه ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکه مکرمه څخه راوتی اختیار کړی دی نه بلکې ابن اسید رضی الله تعالی عنه په دغه پاک مکرمه مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار صلی الله علیه وسلم په غیاب کې چې مکه مکرمه اداره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه دوه منزله او بل دی قوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه لوړه د مکه مکرمه د اداره کولو قدرت رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې زه تر تا لوړ وګرځم رضی الله تعالی عنه د ردت په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی عنه یا ابا ایوب ما ته خلق راځي او نور شاو قبیله د اسلام څخه او کېدل کې
تکلیف یا هم دی رضی الله تعالی عنہ پر اسلام ثابت او قائم پاتې ایوب رضی الله تعالی عنہ کوم وخت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت شروع وس نور قبیله مرتد اصحاب کرام اهل مکه هم غوښتل چې مرتد اول ورځ څخه د مسجد په کار شروع وس رضی الله تعالی عنہ الله جل جلاله مرتد د لپاره اسلام ته راولل چې ځکه آباد او ودان سید رضی الله تعالی الله عز وجل د سوره هود ثابت په 8 نمبر آیات فرمایي هو انشأكم من الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مكه مكرمه يعني همدغه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم او چې د طائف وطرفته حرکت او اباده عليه الصلاه والسلام هم د معلومات جل جلاله زموږ څخه د مځکې تعمیر او اباده والغواړي حال ورته راغلی چې د حوازن لشکر راوتلي شر او فوري حنین ته رارسېدلی دي او د مسجد جنګ میدان په هم وخت خوش کې کړي صحابه کرامو رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه بیتونه ویل دا مقرره اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر مسلمانانو ته حالات او اخبار معلوم سوه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هم د اصحاب کرام سره کار کاوه نو د علیه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کشف چې د کفارو لشکر راوتل خو به خطاوتل په سهار کې چې د مسلمانانو لشکر اللهم لا عيش الا عيش الاخره د اول وار لپاره د مسلمانانو دون لوی لشکر جوړیږي دا ولې د ځینو خلکو رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر نوایي او الله جل جلاله چې سورة یاسین په 9 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبين يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كله شعر د لشکر د لجوالي په سبب شعر والشاعر يعني موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب دماغه شعر واي کبو شکست خوري خپل شعر نه سبب بلکې د بل چا په شعر کې د ډیروالي غرور سره د رسول الله صلى الله عليه وسلم تر هر چا د دغه ډیروالي تر تاثیر لاندې راغلي حتى هذا شعرونه چې د صلی الله علیه و سلم په وخت کې چې ډیر په خلقو کې مشهور او خلقو ویل د مسلمانانو اعتماد نو الله جل جلاله او کبه وغوښته چې وایي په خطاب 20 نمبر آیات بیانوي او فرمایي نصر یا خبره به ځنی جوړه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت صلى الله عليه وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپل همکار ورسره خامخا الله جل جلاله ستاسو سره په ډیرو ځایونو کې صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوشش کاوه ځکه دا عیب کله چې ستاسو ډیروالي تاسو په تعجب کې واچول کوي او هغه ډیروالي ستاسو څخه هیڅ شدت کاوه يعني د دشمن حمله نه درڅخه وګرځول او پر تاسو باندې ځکه تاسو رضی الله تعالی سره د دې چې ځکه ډیره پراخه ده قامو دشمن ته شاو وګرځول په داسې حال کې چې تښتېدل الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې وهغه اعجاب ته اشاره وکړه چې د ډیروالي په سبب د خلکو وزړو ته وداخل شوی اوس نو د مسلمانانو لشکر رهیدي په لار کې پر داسې عربو ورغله چې د یوې درختې سره عبادت کوي بلکې دغه درخت عبادت یې کاوه اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه خبر او واقعه بیان کړ چې تبرک د پاره لاسونه تیرول رشکانی او ټکران به پر ځړول الله تعالی عنہ شهید وو کې به هلته میلې کولې د ورځې کار خپل اسلحې به پر ځړولې رسول الله صلی الله علیه و سلم به حیوانات حلالول دغه درخت سره به د عبادت په نیت ناس نو د ذات انوات علیه الصلاة والسلام دغه سبب پرې شول سوی وو چې دغه رشکی او ټکران په ځړېده په لشکر کې هغه کسان چې اوس تازه ایمان راوړي او د هغه بدپرستی شوق لا تر اوسه په دماغ کې وو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله مجتهم دغه یو ذات انوات راجوړ لکه دوی چې علیه الصلاة والسلام مسلمانانو هم دغه درخت او محبت لکه د مشرکان ورک چې د تبرک لپاره ځانونه یو او رشکانی په وزن رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر قهر سره وفرمایي الله اکبر
په والله تاسې داسې خبره وکړه چې پخواني لکه د کورونه موسی داسې نه وو علیه السلام لکه د نن قوم ورځې چې کورونه. موسی علیه السلام ته بلکې د وویل لرګو او اجعل خاشو لنا کورونه الها د دې کما امکان له و چې دا اوبه آلهه کښته یعنی موږ ته هم داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لکه تکلیف مشرکان چې ورکړي. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به ځانونه بل شی نه درلود او د هغو څخه د نفع او ضرر امید درلودل او ټول شپه ویښ پاته حتی مشرف او مبارک بلل دا د مشرکانو صلی الله علیه و آله وسلم ته مو درخت او دبر نه نفع دا چې او نظر او موږ دوړ یو دا نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسلم چې کړپې جوړ کو یا حرکت ما څخه دغه او د شیان تیر غواړي شپې قسم هم ورته وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه چې تل ورلاړسه او دغه خبره توبه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د دې غوښتنه قبول کړه او هغه ور منزل ته وخت او د الله ایوب رضی الله تعالی عنه عفو او موږ به د شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورهدي دا چې به مو هغه پاته خواړه ځینې راوړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی چې حواریون علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. د چهارشنبه په شپه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې خواړه ونیول چې په هغه کې مو مسلمانانو د حنین تر شیلې د مخه خپل چې مو د خوړو لوښي ځینې راوړي د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدي او مسلمانان تر شیلې د باندې د مکې مکرمې طرف ته زما مور او پلار دې تاسو مسلمانانو خیمه ودرول بیرته راولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس وهلو یو د اصحاب کرام څخه امر نه لیدي چې تبه د آس سعادت وو یو لوړ غونډې ته وخیږي چې پر هغه آس بسوري او ام ایوب معلومات لپاره ستاسو لاس وهلو د ځای څخه خواړه تر نظر باسه او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راسه ما په دغه خورو کې د او انساني ضرورت په خپل ځای څخه نشو او زه داسې یو سړی هم چې د خپل رب سره مناجات کوم وړي غونډې ته وخت مګر تاسو یې وخت د شپې تر اخره حتی ولا وایي حتی د خواړه وخوره هم نسو او دغه ورځ او د شپې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته او څخه کم شی نه ګډاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه دې وکړه کوم وخت چې علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو لشکر د رسول لپاره په مکه مکرمه کې پاتې او فلاني غره ته وختل مدینه منوره مگر حوازن می علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه حیوانات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول راوستل دي نور درې ورځې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره الله ټول سبا دغه ټول معلوماتونه د مسلمانانو لپاره غنیمتونه ورسول. په دغه شپه د مسلمانانو د لشکر پیرداري او انس د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دی راځي مګر په دغه وخت کې ومالک ابن عوف د ټول خلق امانت یې ورتسلیم کړه ځینې امانتونه یې ورتسلیم کړه او مالک ابن عوف د چا امانت خو نه دی پاته سره د دې چې درید په سترګو نه ده خو د عقل او تجربې څخه کار اخیستی علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د درو ورځو ول دغه اضافه او شان چې مراوستلي دي منورې و طرف ته رهي کفارو او په باقي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ضرورت زیات او څنګه ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اضافه او شان چې مراوستلي دي هغه چې په خوا کې زید او محمد ورته ویل کېده دغه زائد او شان صلی الله علیه و آله وسلم د شای ودرخو ځکه په دې کار کې دوه فائدې صلوات و سلام په کور کې یو دا چې کوم ماته وخوړه نو دغه کولای چې د مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنۍ راوړي هغه ته دا نه معلوم چې دا نه دي کښې مکه مکرمه ته ولاړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت کرام یې راوړي او خلق په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجات او جنونی فاطمه او ام کلثوم واقعا هم دون لشکر او ام ایمن چې اخر نه معلومه دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو چې د کفارو د زینب رضی الله تعالی عنها چې د عبد العاص زوجه په مکه مکرمه کې پاتې شل نفر ورون شل نفر لشکر او ټول موقع نسو برابر تر څو چې بیا دغه کار بدر د غزا څخه هجرت وکړ چند زیات معلومه دي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړیو هغه لور چې رقیه نومېده د حوازن لشکر تر مسلمانانو د مخه و دغه منطقې ته راغلی رضی الله تعالی عنه مالک ابن عوف
د درې په مشوره او لارښوونه په دغه شپه کې د خپل لښکر ډېر حصه د حنین رضی الله تعالی عنه تنګیو فرعي شیلو او نورو ډېرو پټو ځایونو کې د کمین دپاره شلولي وو او دا امر یې ورته کړی وو کوم وخت چې مسلمانان دغه شیلې ته راکښته کېږي اول خو د غوښو باران پر شروع او بیا په یوه وار ټوله یوه حمله پر وکړي په هغه وختو کې د حوازن د لښکر ډېره حصه د شپې د حنین په شیله کې په خپلو کمینو کې سره ځای پر ځای سول او حتی ډېر کسان یې وژل د لښکر د راتګ نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي د لښکر لوی مشکل ابوبکر چې د حنین د شیلې څخه رضی الله تعالی عنهما او شیله منورې ته ولاړه و شیلې ته د لښکر کښته کېدل ډېر سخت او مشکل و او زه چې به د دوی مشکلې ته ورغلم دوی به د سختې تبې په وخت کې د پردیسۍ بلکې شیله داسې کښته ده چې نفر باید په ترتاو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او په دغه حال خبر په آخر کې بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه ټولې ټولې مدینه او مشتدات محبوبه کې اوله ټولې د بني سلیم د مکې سره هغه زر نفره د آس پاره چې د مسلمانانو د لښکر مقدمه وه په کاسه او پیمانه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د مکې مکرمه تر فتح د مخه په لار کې ملګري سول د دې ټولې قومندان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د شپې په اخر کې وشیلې د کښته کېدو آمادګي ونیول او د سپېدو تر چاودنو وروسته د وادي حنین پر طرف حرکت شروع د دعوت مدیر دلته مالک ابن عوف خپل لښکر ته اوامر صادروي دلته رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت د واقعاتو د شکوهیدو لپاره و یو څه تفصیلات ضرورت او هجوم پر اول د هجرت په مقصد او مفهوم نه غواړم چې جنگ څو ورځې دوام وکړي موږ هغه یو ورځ په جنگ پای ته رسېږو مسلمانانو د اول وار د حبشې ته هجرت وکړي او اوس به هم د هجرت په باره کې د حملې لپاره تیار او آماده دونه ووایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معلومات خلک تر هر شي د حوازن د لښکر په ټولو حالاتو خبر وخت چې د دین احکام او هر څه سنجولي د زوال او خرابۍ سره مخامخ او د هغو دپاره هېڅ فکر نه وکړي هلته د هغه لوړې څخه ووادي حنین ته د مسلمانانو راکښته کېده شروع سو نو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی چې د دین او عقیدې د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني راکښته سول لکه صحابه کرامو چې مال او دارایي د کمینو د طرفه اول د غوښو باران پر ملک او کورونه پرېښول چې په دغه غوښو یې ډېر مسلمانان زهدان او زوبل کړه په کون کې د الله عز وجل د قانون شدید حمله وکړه چې معنوي قوت څرنګه چې وشیلې ته سالمه عقیده او په حق دین کې ځکه یو دم کښته هغه قوت یوازې یو نفر چې په کښته کېدی خپل ځان یې نه سوی تکیه کولی هغه د مخ نفر اندازه سره چې یو امت په بني اسلام کې د کښته کېدو په سبب بد حال پیښ د دغه بد حال سره سره د کمینو د طرفه حملې پر شروع د دوی خیال و چې د دښمن لښکر په مخته دی هلته ورځو جنگ او مقابله به ورسره کوو او په کومه اندازه سره چې یو ملت د دواړو طرفو څخه د کمین د نفرو حملې پر شروع مضطرب او بخبره خالد رضی الله تعالی عنه وهل چې دوی نن ورځ هغه په غرور د خالد رضی الله تعالی عنه بدن ټوک ټوک دغه قوت مخ پر زوال د ډیرو زخمو په سبب ولوېد چې دغه خبرې د تصدیق لپاره کفار د بني سلیم په تاریخ واقعات وهل او وارونه شروع کړل هو د بني سلیم غزوینه خو یو مسلمان ملت په تېښته شروع د عقیدې د طرفه د حق څخه یو ملت وراسته طرف ته قوت او مادیات د طرفه پر خپل خو ولاړ وي د تېښتې لپاره او وطنونه به د ځان تابع ګرځي خو په د شاپور طرف مخ ونیوي دغه ملت د هغه طرفه بیا د مسلمانانو هغه نور لښکر راکښته کېږي هغه خپل ځانونه نشي تکیه کولی او بني سلیم او بربادي ووینو یا یې نشي لیدلی هغه وایي د تاریخ خلق یو د بل په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او مسلمانانو کې قتل او وژنه شروع د خرابۍ پر طرف مسلمانانو هغه نور لښکر د تاریخ هغه لیدلی او نه غافله چې په شیله کې څه انسان
بجنس خپل پرمختګ ته نو دوام ځکه الله ورکړي عز وجل غواړي چې د دین او عقیدې په لار کې که ضرورت پیښ شي د کښته په مال خلق او غواړي چې وطن سره لوړ قرباني او د لوړ خلق غواړي چې قانون وکښته ګرځولي هغه نور لښکر چې دغه په دې حال قرباني خبر د مسلمانانو لپاره بیرته او خلق د مال وژل او کېږي وطن هغو هم په ژوند تېښته او شروع عزت وکړي ضامنه دلته مالک ابن که عوف څه هم ټول لښکر اوله مرحله کې شل دوی زره نفر دغه امر ټول کړ شیان چې د په لاسه یوه ورکړي حمله وکړي دغه حقیقت د اثبات لپاره د مکې مکرمې مسلمانانو په لښکر کې عمومي تېښته شروع رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت ځینو یې په ځغاسته مکې مکرمې ته ځان ورساوه ظاهر او ښکاره سره او ټول لښکر د وطن پرېښول او ضایع کول و رسول الله مالونه او صلی الله کورونه علیه و پرېښول سلم نارې زموږ په وکړې اصطلاح غواړي چې دغه مات سوی د مکې لښکر مکرمې څخه راوګرځوي ووتل خو خو څوک په نه دی حقیقت کې دغه رسول الله هجرت صلی الله علیه و سلم یوازې پر میدان پاتې شو پس له لږو هغه کلو صحابه څخه کرام د چې هجرت ثابت پاتې دي او نه تښتي د هغه دین او عقیدې په برکت او جلا چې جلا دوی د هغه د ساتلو شل لپاره زره وطن نفر پرېښي په وو دغه حالت کې پاتې هغه وطن کېدلي ته فاتح خلق او ځلې کامیاب او ورسول رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه نارې کسان چې مسلمانانو ته ازارونه ورکول خو یو او هم د تر رسول شا الله نه صلی الله علیه و وسلم د وژلو اراده یې کړې وه ابو اوس سفیان په چې هېڅ په دغه بد وخت نیت کې هم نوی نشي ورنږدې مسلمان کېدلی شوی و هغه وویل اوس به د رسول د الله دغه صلی الله ماتو علیه و خلقو وسلم مخ د بل شی هجرت نه راګرځوي مهمې او ډېره د ښکاره جدې نقطې دریاب په اته بندو کې درته یعنی تر بیان هغه کړم. ځایه پورې به ځغلي اوله نقطه جبريل هغه ښکاره یا شی چې کندار موږ ته د ابن رسول جنید الله چې منافق صلی الله علیه و وسلم د هجرت نن ورځ یې څخه سحر باطل رامعلومیږي شو هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کیږي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری دي نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره شیبه پلار د هغو کسانو څخه چې د احد په ورځ رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورنږدې وو د هغه عثمان او زوی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه حمزه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې دغه مفهوم تاکید او تاکید بیا په وروسته کې نور ډېر شیان کوي مثلا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپله مریضي کې د لمانځه د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلیفه وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به د رضی الله تعالی عنه بل څوک نه کوي او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای یا رسول الله ابو بکر بن ځان خلیل ګرځولی وای رسول الله صلی الله علیه و سلم الله عز وجل خپل احسان سره رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه امتیاز مبارک الله ګرځولی او د الله ابو بکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته وویل تر هغه به ته تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالى 9.9 FM كندهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شیبه اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه
او د کامیابی راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا